السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. دوستانو، د مولانا ادریس صاحب یو زبردست 2 منټه بیان دی، راځئ د زنانو په باره کې دی. 2 منټه بس راکئ، تاسو راځئ دا ویډیو ګورئ، ډېره زبردسته ویډیو. بچیم بربند کړل، جنکې هم بربند نه کړی. نن سبا زنانه په څومره فتنو کې پرتې دي. دا زموږ دا کلي خو ګزاره کوي. تاسو ورشئ اسلام آباد ته لاړ شئ، لاهور ته لاړ شئ، کراچۍ ته لاړ شئ، چې تاسو ته پته ولګي چې ښځې په کوم حال کې پرتې دي. نن سبا بربند دي، ټولې بربند دي. لوپټه د جینۍ خو بربنده شوه. کټ آستین والا کمیس تی لستونه ایسته خو بربنده شوه. څه شی شو؟ ساخي ښکاري خو بربنده شوه کرے. پنسي اوچتې ګیټې ښکاري بربنده شوه کرے. قسم د الله په ذات بخاری شریف میں مخ کے پرته ده چې رسول الله مبارک دې ښځو باندې لعنت ویلی. کومه ښځه چې د سړو په شان چال کوي، بربنډني د سړو په شان تلل کوي، کومه ښځه چې د سړو په شان جامې اچوي، قسم په خدای حضور پاک لعن الله المترجلات، لعنت یې پې ویلي. المخنثات من النساء، لعنت یې ویلي. او د پیغمبر لعنت په دې خوشحالي. زما لور ده په اسلام آباد کې مارکیټ کې ګرځي او بربنډه ګرځي. زه ورته خوشحاله یم، ګوتې نه مې نیولې، موټر کې پخپله بوځم، پېښور کې مارکیټ ته بوځم او بربنډه یې ګرځم. د خدای لعنت لمونږ، د خدای غضب لمونږ دعوتونه ورکوو. د دنیا نیکي وکړي، د دنیا نیکي، او چې د دنیا نیک عملو کې روجې م نیسې او صدقې م ورکوې، خو چې بچی د جنکو سره ګرځي او ته پې خبرې او تا ورخوشې کړی دی، او لور د هلکانو سره ګرځي او ته پې خبرې، قسم په خدای که دا عمل دله فایده لري. څومره بربنډې ګرځي ښځې، لوپټې نشته، سړو سره یو ځای ناست دی، هلکانو سره یو ځای نخرې، مارکیټونو کې یو ځای ګرځېدل، په پارکونو کې هلکانو سره دوستانه بوای فرینډ او ګرل فرینډ. دا اسلام دی، شریعت دی، دا دین دی. خدای دپاره زما وروڼو زړه مې خفه شي، په دین مې مړه خفه کېږي، په تاسو او په ځان خپلې لوڼې نکاح نه کوي. بدعتو مدرسو کې داخله کې قرآن پې زده کې، دین پې زده کې. مه خوشحالېږئ په دې نیازبینه یې مه جوړوه، مارکیټونو ته مه وباسه.